ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګنداره ټي وي. د دسمبر په 21 نیټه کال 2022 په مفکوره پېښور کې د خیبر پښتونخوا د مورنو ژبو د ترافیقو ستونزو په باب یوه غونډه وشوه او د دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د ټولو مورنو ژبو منورینو پوهانو ګډون وکړو. غونډې ته په لومړي سر کې ښاغلي حیات روغاني د غونډې په غرض و غایت خبرې وکړې. ورپسې ښاغلي آفتاب ګلبڼ د تېرې غونډې کې چې کوم غوښتنلیک مرتب شوی هغه یې غونډې ته واوړېد او ملګرو په هغې تسلي ښکاره کړه. پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزي صاحب په دې باب لا چې کوم کار شوی دی په تعلیم په شعبه کې د مورنو ژبو دپاره زرعي تعلیم په هغې په تفصیل سره خبرې وکړې او هغه په دې خبره جوړ کړو چې لومبی هغه قانون ترلاسه کول دي کوم چې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ پاس کړی دی. وروستو په ایجنډا خبرې وشوې، په هغې کې یو کمیټې چې لستنیزه کمیټې چې کوم هغه د حکومتي چارواکو ادارو سره او د سیاسي مشرانو سره به لیدل کوي هغه جوړه شوه. دې سره چې یو مالیاتي کمیټې جوړه شوه، یو قانوني کمیټې جوړه شوه، یو مطبوعاتي کمیټې جوړه شوه. په دې موقع د غونډې ګډونوالو د دې کار د پرمخ بوتلو دپاره مالي اعانت هم وکړو د خپل وسه پورې. ورسره دا فیصله وشوه چې په جنوري کې به د همدې تنظیم دخوا یو پریس کانفرنس په پېښور پریس کلب کې کولی شي او په هغې کې به د ټولو مورنو ژبو ویونکي، شاعران، ادیبان، هنرمندان ګډون کوي. دا د خپل نوعیت یو مهمه غونډه وه او د غونډې په آخر کې د غونډې شریکوالو ملګرو خپل پیژنګلو او خپل تاثر بیان کړو. کوم دي سره عبدالله جان برق صاحب کلیوال د نورو وادي او ستارخه او ستاري دی او یو غټ شاعر دی او زموږ د فولکلور چې لوک کم ادب چې د هغې یو غټ نوم دی او ماشاءالله. دا سجاد صاحب د یو اډیشنل خبره دا ده چې کوم زموږ د مورنۍ ژبې اسکولونه موږ اساس کړي دي د توروالي او ملټي لینګوال ایجوکیشن د هغې اسکولونو مونیټرینګ کوي. شاید په تیزه وایه زه د کاټلن ادب سره تعلق ساتم. دا وخت په پېښور کې میشت یم او جرنالیزم ماس کمیونیکیشن کې ما زده کړې کړي دي. د مور پلار نیکه ژبه یې پښتو ده او پښتو مې خوښوم ده او د هغې د وجې دې هغه ته راغلی یم. ډېر زما نوم حیات محمد کلامي دی، د کلام سره تعلق لرم. مورنۍ ژبه ګاونډي دی.
کالم او کمرات کې میډیا ورکر یم او جی سی ډي پی ګاوري کمیونټي ډیولپمنٹ پروګرام سره کار کوم او خصوصا د ګاوري ژبه ډیجیټل میډیا باندې جی اسمت الله زمینی زما نوم دی جمیل چترال نه زما تعلق دی او دا 18 سال نه 13 کالونه خپل ژبه باندې کار کوم او د میل ویلفیر سوسایټي او سوسایټي دی زموږ د ګورنمنټ سره رجسټر پېښور کې د هغې برانچ دی مین آفس دی هغه د ملي کلچر او ژبه او د هغې ترقي لپاره کار کوي د هغې زه پرزیډنټ یم او مفکورو ته راغلی یم خپل د ژبې نمایندګي لپاره سلمان عمر نومیږم د چارسدي ولسوالۍ سره تړون لرم دلته په ایډورډز کالج پېښور کې زده کړې کوم په 11 کې د ایډورډز پښتو ټولنې خبریال سکرټر یم او د ایډورډز کالج پېښور پښتو ټولنه کې یوازینی زده کړیال یم ډېر آفتاب ګلبړ مې نوم دی د افغانستان سره تعلق ساتم او پښتو مې ژبه ده ژبې په یو لیکوال په حیث باندې دې ته خدمت لرم او دا څومره ژبې چې هم دي د مورنیو ژبو د پاڅون په نامه باندې چې مفکورې کم کوشش د دې کم دا لړۍ پیل کړې ده د دې د لومړۍ ورځې نه ملګری او مخکې ډېر په تیزه وایه ښه ټولونه اول چې د مفکورې شکریا ادا کوم د روغني صاحب او د زبیر توروالی صاحب چې دغه حوالې سره موږ بلنه راکړه او موږ ډېر خوشحاله یو چې دا سیکنډ زموږ سیشن دی میټینګ دی د مورنو ژبو طالب جان اباسین دی زما نوم دی اباسین کوهستان نه تعلق لرم اباسین کوهستاني زما مورنۍ ژبه ده اکتوبر 1998 نه آنورډ په ژبو د لټریچر باندې د کوهستاني ادب باندې کار کوم ډېر او دغه نننۍ د ګیدرینګ حوالې سره دا هیله لرو چې انشاءالله العزیز موږ یو وخت داسې هم لیدلی وو چې دا صوبه دلته کې خلک وایي چې دا مونولینګوال صوبه ده دا دلته یو ژبه ویل کېږي او نن موږ دغه ډایورسټي سلیبریټ کوو دلته لګیا یو نو دا زموږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې دا زموږ انشاءالله اتحاد او اتفاق او د لټریچر شیر کولو او د تجربې انشاءالله یو ښکلی ډېر ډېر زما نوم خان دی د نوخان تعلق لرم دلته ایډورډز کالج کې د پښتو سوسایټۍ کې کلتوري سکرټر یم او کوشش مو دا ده چې پښتو کې مو ډېر او ډېر انټرست شروع شي په تیزه وایه په تیزه وایه په تیزه زما نوم محمد باچا افریدی دی اسلامي کالج کې بي ایس پښتو مې مکمل شو مورنۍ ژبه مو پښتو ده او نورو ژبو ته زما نوم توفیق شرماني دی زه هغوی سره تعلق ساتم او هلته د عثمان ګدون لیکوال ملګرو نایب صدر یم نایب سکرټر یم او دلته باچا خان څېړنیز مرکز کې روزګار کوم د پښتو ادب طالب علم یم نورو ژبو ته هم احترام لرم او غواړم چې د خپلې ژبې لپاره ډېر زما نوم سر بنګش دی د ټول اوسېدونکی پښتو ژبه کې ماسټر دی او خپلې ژبې سره ټولو ژبو ته احترام زما نوم د جهان دی د هندس کوهستان نه تعلق لرم د هندس کوهستاني باندې کار زما نوم حیات محمد دی پاکستان ټلویزیون کې اسسټنټ پروګرام انجینر او زما تعلق چترال د میل سره او په ځان په خپل مورنۍ ژبه زما نوم فخر محمد دی په تیزه وایه په تیزه زما نوم فخر محمد دی ها بابا تاسو له تکلیف در کوم یو پیره بیا ووایه دا تاسو دې کې نه راغلي زما نوم حیات روغاني دی د چارسدي یم دلته کار کوم او غواړم چې د مورنیو ژبو لپاره څه کار کېږي نو چې زه پکې هم د خپل وس پوره وکړم ډېر حاجي علامه صاحب زما نوم نورالامین یوسفزی دی او پښتو مې ژبه ده ټولې ژبې زمونږ څه خویندې دي څه متروغیانې دي څه مقماسیګانې زه عباسید یوسفزی یم زه د پښتو ژبې لیکوال یم او څه موده مې پښتو ژبه ښودلې ده او د دې سره سره زمونږ دا نورې ژبې چې دي دا زمونږ چاچیګانې دي مامیګانې دي متروغیانې دي ها زبیر اباسین صاحب دا لږ بخل وکړه اباسین صاحب د پښتو د نوې شاعرانو یو غټ نوم دی پښتو زیات
د پښتو شاعري او که دا مونږ پېژنو د دوی په وجه ډېر ښه خپل زه زبیر توروالي نامه ده د بحرین سوات اوسېدونکی یم توروالي مې مورنۍ ژبه ده او اوس هم د مونږ ورته بوبدادي ژبه وایو بوبدادي مطلب د پلار او د نیکه ژبه خو مادري ژبه ویل کېږي نو دا یو دغه ژبو باندې کار کوو هلته اداره ده د تحقیق او د لیک پبلیکیشن آی پی ډي الف ب ت اداره برای ښه صاحب د سیکنډ راوند شروع شو بد نه دا دې صرف دې ته پورې احمد زه افغانستان سره تعلق ساتم د افغانستان کې پکتیا احمد ابا ولسوالي یم نو پښتو ژبې د خپل وس سره خدمت کوو پښتو وایو مورنۍ ژبه پښتو د نورو ژبو سره ډېره زیاته مینه لرو ما تیراته زه اقبال حسین افکار یم او د پښتو شاعر لیکوال یم او د مورنو ژبو خدمتګار یم